شکوریه بارکزی د طالبانو په اړه داسې خبرې وکړي چې خلک یې حیران کړل. دا چې شکوریه بارکزی د طالبانو په اړه تازه څه ویلي دي دلته په دغه ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. شکوریه بارکزی وایي طالبان په هیڅ ډول حکومت سره د مقایسې وړ نه دي. د افغانستان مشهوره ښځینه سیاستواله شکوریه بارکزی وایي چې طالبان د حکومت د ټولو بې کفایته او ستونزو باوجود له حکومت سره د مقایسې وړ نه دي. میرمنې بارکزی په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې افغانستان د خپلواک ولسواک نظام پر محور په هره برخه کې لوی ظرفیتونه رامنځته کړي. هغې افغان امنیتي ځواکونه، نور مختلف حکومتي بنسټونه او د ملت بېلابېل قشرونه د افغانستان ستر ظرفیتونه یاد کړي دي. د شکوریه بارکزی په خبره سوله ضرور ده، خو طالبانو سره سوله په هیڅ قیمت دغې ډلې ته د تسلیمۍ په معنا نه ده. اغلې بارکزی پر حکومت او سیاستوالو نیوکه لري چې د سولې خبرو لپاره یې سمه اجماع جوړه کړې نه ده. نوموړي طالبانو سره بې قید و شرطه خبرې نه مني او ټینګار لري چې یاده ډله باید لومړی اوربند ته غاړه کیږدي او بیا د سولې خبرې ورسره وشي. د ولسي جرګې دا پخوانی غړي او مخکینی افغان سفیر همدا شان وایي چې د افغانستان د سولې په نوم روانې هڅې افغاني اجنډا او رهبري نه لري. شکوریه بارکزی د جنګي مخینې باوجود په سیاسي برخه کې د طالبانو مطرح کېدل سمدستي د ایران او اندېښنې وړ ګڼلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.